په میدان وردګو ولایت کې د قوریهدارانو ستونزو اوریدو او د دوی تولید ته د ښې بازار موندنې په موخه د یاد ولایت والي او ورسره مل پلاوي د دوی له قوریو څخه لیدنه وکړه. د خوشحالۍ احساس کوو چې موږ په دغه قوریهدارانو باندې ګرځو. د مرحوم ډاکټر صاحب عبدالوکیل خان چې دا خدمت یې کړی، د دوی دغه د ټولنې نه د قوریهدارانو څخه ډېره مننه کوو. یقینا ډېر خدمت یې کړی ده. دوی ته موږ دا ډاډ ورکوو، دا اطمینان ورکوو انشاءالله چې د دوی خواري به ابس نه ځي او دغه ټولو وطنوالانو باندې دا غږ کوو چې دغه قوریهدارانو څخه یعنې دغه د بزغلۍ چې دوی ښیي دغه د ټول افغانستان ته او بالخصوص میدان وردګو ولایت ته له دغو خریداري وکړي. په دغه ولایت کې قوریهداران ښه تولید لري چې ښه بیلګه یې د ډاکټر عبدالوکیل قوریه ده چې په کلني ډول 350,000 میوه لرونکي بوټي پکې روزل کیږي. کاروبار زموږ د 20 کلو دې خواته روان ده. په میدان وردګو ولایت کې نورو ولایتو کې په ښه کیفیت تولید لرو. هغه نیالګي چې اکثر مملکتو کې نسته بدون له ترکیې نه چې هایډنسټي ورته وایي، په هغې کې اوس موږ کار کوو. انشاءالله ډېر ښه تولید لرو. موږ د میدان وردګو ولایت کې سږ 3.5 لکه مثمرې ونې لرو چې باید بازار ته عرضه شي او باغونه نه جوړ شي او د وطن په ښکلا او اقتصاد کې ونډه واخلي. قوریهدارانو د یاد ولایت والي له ورتګ څخه زیاته خوښي څرګنده کړه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې تولید ته لا ښه بازار برابر کړي.